نو تما ته وای چې اذا کان رب البیت بالطبل زاربا، اذا کان رب البیت بالطبل زاربا فلا تلومن اولاده بالرقص، چې د کور مالک پلار دبلې غږی نو کزوی ورته غډیږي نو زوی غریب ملامت کوما، ځکه چې پلار دمی خو زوی لازمن دمی کني. نو تو چې زما پلار زما ماتا اسباب د دبلو جوړ کړی دي، نو کزا انده کې ورته بیا غډې دمه نو ما ملامت کوما. ستا په یونیورسټو کې د پاکستان د نااهله حکومتونو د لاسه په 40 کاله کې په پاکستان یو حکومت اهل نه دی راغلی. یو ز اهل حکومت هغه ته وایم چې چا په خپل دور حکومت کې د مل قانون دا قرآن کړی وی چې د چانن ستا په دې جماعت کې ختم. دا قرآن صرف د حافظانو د رندو ګډو ته پاتې دی چې په دې جماعت کې به حافظي صاحب ناستی او رندو ګډ طالبان به ورسره هغې ته به قرآن یادوي او هغې چې بیا آیات کې نو بجلیګر ملا به راولي او پې ختم به وشي، تاسو به هم خوشحال شئ چې راتی ختم آیا تھے، بڑے نڈے نے قرآن شریف حفظ کیتے تھے، بڑا مزہ آیا تھے، چاوا بھی آئی تھے، فلانا بھی آیا تھے، مٹھائیاں بھی تو ونڈیاں گئیں بس خلاص قرآن دا غرض دے. نل پوری پاکستان قوم داو نه پیجند چې د قرآن کریم غرض څه دی. یو قانون ستا ملک له جوړ کړی او پیرنګیانو چې د هغې پیرنګي نوم لاډ میکالے، د تمام هندوستان د پاره قانون لاډ میکالے جوړ کړو. نو تا سره یو ځای آزاد شوی د هندوستان، هغه د خپل ملک نه د لاډ میکالے قانون ورک کړو او د انډیا پارلیمنت خپل قانون جوړ کړو د هندو، او پاکستان په 40 کاله کې د لاډ میکالے قانون نه دی ورک کړی او نه د مل قانون قرآن کړی. اوس موږ ملیان هم خوشحال کړي. ابل ورځ مې یو ځای کې وی ما د ملک دوه وږي یو فوجیان او یو ملیان. فوجیان هم ضیاءالحق تر سپېږمو ډک کړه او ملیانو هم شروع کړې ده، راسې دا خېټې ورته د شپې په تیلو مالش کوي. اوس ته ماته ووایه چې زه دې جومات کې ناست یم او زما خرج 200 روپۍ د میاشتې نه یو وزیر راشي او ماله 15 لکه روپۍ راکي، تو بس تغفار مې دي چې بېګاله اعلان وکړم چې وروره ضیاءالحق پیغمبر دی. مونږ خو بیړي تباه شوه. په دیوبند کې بله ورځ مې یو ته وی معلومه یې کورې د قیامت په ورځ زمونږ کتارونه ویلکم خوا به ځئ مالکم خوا به ځو، ستا څه خیال دی چې د ضیاءالحق د دور مونږ غوندې بزرګان به کوم خوا رواني؟ وبه ګورئ په قیامت کې دا کتارونه چې دا به کوم خوا رواني. نو زما عزیزانو عرض داو چې پیسې او دولت په پاکستان کې زمونږ بیړه تباه کړه. په دیوبند کې یو میټینګ شوی و، مولانا ابوالکلام آزاد د الله غریق رحمت کی آئے صدر ہو، دعا وکړه. مفتی کفایت الله صاحب چې دعا وکړي چې الله پاک مولا له په مړه خېټه روټۍ ورنکي. ټول خپه شو چې دا دې څه وایي. ویل واورئ که مولا دې لکپتی او کروڑپتی که نو تاسو به د اسلام تماشا وکړئ چې کوم خوازي تماشا به. والله العظیم چې همغه وخت نن ستا په پاکستان ټول برای نام او زبانی جمع خرچ ته سبقونه کم ځای دي. مونږ سبق ویلی دی، ما ویلی دی. زما کور کې هغه وخت کې بجلی نه وه، د سټریټ لایټ په رڼا باندې به هم د شپې په سړک باندې کتاب کتو، د سپوږمۍ په رڼا به هم کتو. بار پټو ته به لاړو، پټو کې به هم د صرف گردانونه یادول، پټو ته به لاړو، په کافیه باندې به هم تحریر سنبټ قیل او قلنا یادول.
صابون چرته او بیا د طالبګیرۍ په زمانہ کې د بوسکی جامې چرته وي یا بسترې چرته وي. په خدای قسم ما د جمی شپه د اسب په زل کې تیرا کړې ده. زمون خوراک سو زمون خوراکو سوړ سکړک پیژنې جوار روټه کتا سودا ان کوم مال راضي کوي ما خبره نه پويږي چې ځاګه جبه کې شروع شو پښتو پويږي کنه سره روټه د جوارو او ور سره د پیاس پانا هغه ته توکړي ا خړلې او سبق ویلې. نو ماتا سلوا سورلس کال طالبګيري اول لس کال بیا د بنوري سے په مدرسه کې زمو درسم. نو سورلس اول لس سمره شو په یو دیرش کال کې چې زما د نظر سوتی دي اما ته د الف په شان یاد دي. په جمعات کې ناستم په خدای قسم چې ما نن 45 46 47 کاله مخکې استاد نه کم سبق ویلې دي او په کوم مشکل ځای استاد ما ته کوم تقریر کړی دی اما ته ننم د الف په شان یاد دی. هغه یاد پرېږده ا د استاد ناسته او په مشکل ځای باندې داغه هغه حرکات سکنات لاسونه یا سترګې وهل او خوځول هغه اکټینګ هم راته یاد دی چې په دې ځای زما استاد سترګې داسې خوځولې او لاس داسې کړو ما ته هغه یاد. زما 30 کاله د تقریرونو شو په 30 کاله کې ما تقریر ته 8 منټ هم سوچ نه دی کړی 8 منټ خو چې سمې ویلې دي راته یاد ځکه دي چې په اوږې خېټه مې زده کړي په نهره مې زده کړي. زمونږ د کور خوراک څو د 6 پیسو نیم سیر غوښه او 2 پیسو د چڼو دال په دوانه بک. نو د اوږې خېټې سبق زمونږ په زړه خطه دی. نن طالبانو تم صاحب چې غوړه خوروا نه سربر روټای نه پړسېدل روټای نه سار چای سره ناشته نه پلانټ نه ډینګړې نه ا طالب جمعات کې نه ساریږي تختی الک اولی وې روټای بندوبست ټیک نو سبق بندوبست و سبق ډېر خکې ده استاد ډېر قابلو خو روټای بندوبست ټیک نو ته په ایمان وایا وہ عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جاویں گے وہاں بھی وہ صنم ہے تو کیا منہ دکھاویں گے جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے. عاشق سڑی چې معشوقه مخې ته ناست دی نو عاشق به د روټۍ تقاضا وکړي. تاسو اسم دا خبره فضول ځکه کومه چې تاسو یې شک کم ځای کړی یا په دې پوهېږئ چې جوشے جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے. په دې پوهېږئ دا تپوس خو مولانا روم نه وکړه. اوس د مولانا روم کتاب قسم په خدای دې که زمونږ دا طالبان پیژنیم نه پوهېدل خو پې پرېږده. او ما چې ویلو دارالعلوم سرحد کې مدرسم او په دې اکرپوره کې جبه ورته وایي یو کلی دی جبه ده که څه ده د اکرپورې شاته په دې کې یو ناظمو او یو په چابیانو کې د قاضیانو په جماعت کې
نو 11 بجې به مدرسې نه چوټی کړه نو په سیکل باندې به یا جبې تتلم او یا بچابیانو تتلم نو تر مازیګره پورې باغو ای سرم په جمعات کې وظیفه وخوړې او بیا به په سیکل را سور شم او دا 12 میله مزل به مې بیا کول نو دا تپوس مولانا روم نه وکړ چې پلار بوتلو مجنون بیت الله شریف ته ودا کعبه دا بچیا طواف ته وکاو دعا وکړه چې خدای پاک درته معافي وکړي نو دا کعبه نه طواف کولو او وی چې الہی تبت من کل المعاصی الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب خدای د ټولو گناهونو نه مې دي توبوي خود لیلا د عشق نه مې دي توبه نوي کته په کتاب مې نه نو تب د روټه پروا څنګه لري تب بیا د صوبان غوندې کار کوي صوبان غوندې تب بیا د ابو هريره غوندې کار کوي ابو هريره دا علما حضرات پويږي چې په حدیث کې دا ابو هريره نه لوی راوی یوم نو او دا ابو هريره نه زیات حدیث د بل چا نه روایت شوی نه ابو هريره څوک ہو پیژنئ آپ نے کہیں قاری حضرات یا علماء حضرات سے تو میں نہیں پوچھتا ابو هريره څوک ہو او دا ابو هريره ورته ولې وی ستاسو د علاقې کونسلر څوک دی ها مرشد اوس څوک دی مبارک شاه هغه څنګه پیژنې ملک جهانگیر چرته ملک جهانگیر دی چرته ملک قیوم دی چرته ریاض باچا دی چرته ټټو خان دی چرته ګلو خان دی چرته صاحبہ میری باندې جنگ دی او صاحبہ یو طرف ته چې دی طارق خان دی بل طرف ته سید علی خان دی د سنداګانو جګړه ده پکې صاحب د کونسلران دا هېری پیری 2 میاشتې وشوي 2 میاشتې چې د سرکار کار ټول معطل کوم حکومت چې د یو پیښور د چواریانو د جمعدار فیصله نشي کوله هغه حکومت شرمېدلی ته پکار دي چې هغه باقی پاتې شي شرمېدلی ته پکار دي پوزیټیو غسول پکار دي د بے حیاونه میر صحیح خود چواریانو مشر جمعداری کنه کونسلر صحیح کونسلر څه چي تاسو د کلی کې به لوی سړی غنئ مونږ خو پیښور کې په کونسلر پوزه هم نه پاکو پوزه مونږ د علاقې کونسلري ورته جوړ خبر اورا ولا چواریانو راغله په زمونږ علاقې ته ولی د داسې ورته د خرچ تاسو به ورځي صاحب زه ته السلام علیکم منبر صاحب مونږ څه کار دې سلام دې به ما ته السلام علیکم میر دا میرونه ما داسې په مخه غستې په دې خار کې چې زما نوم بیا ظهور نامه وایو کمیټې چیرمن ظهور نامه بلپونه به خرڅول په قصه خانه کې عام د بوټو سے په وخت کې میر شو و یا رب چې حکمت اس کے نا کساں کساں شدن به حکومت پاکستان ہم بابوان شدن سوخته از دست صرافان جوهر ناشناس قیمت خرمهر را با در برابر میکنند په بازار د نابینا او جوهریانو خرمورا لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو دي چاول ناول خو په دې ځان پوي کوي چې دی کتاب تا الله پاک نوم د قران ولی خېده دې ته قران ولی وای دا بمزنه پویوم دا با
دے مدرسہ کے یا تاسو نمخ کے دا سربلنپور کے دا مولانا صاحب دی یا د دې علاقې نور علما حضرات دی نو دومره خو بزان پویوي چې دی کتاب تا الله پاک قرآن ولی وای کتا سو وای چې مونږ خو دا ندی زده کړي نو عزیزانو یو ټکی درته کوم چې په قیامت کې به په باب د دین کې د مسلمان عذر نه قبلېږي که یو مسلمان دا وایي قیامت کې چې یا الله زه خبر نه وم ما ته چا ویلي نه و نو دا عذر به الله پاک نه مني او نه به دا سړی پرېږدي ما په خبره پوهېږي دا عذر به نه قبلي نو کته دا وایې په قیامت کې چې یا الله قرآن ته قرآن ولې وي دا ما نه دي زده کړي نو دا عذر به په قیامت کې نه منظورېږي ځکه چې داسې لار نشته او داسې وجه نشته چې تاسو ته پاغي کې د الله دین رسیدلی نه دی که تاسو خیال وکئ ستاسو په دې ملک یو ډله د تبلیغي جماعت ورته وایي بلکې یوازې ستا په ملک کې نه دي د خدای چې دا څومره ځمکه ده نو داسې ځای نشته چې هغې ته تبلیغ والا رسېدلی نه دي روس ته چې په کوم رنګ دا خلق رسېدلی دي عقل به م حیران شي چین ته چې په کوم رنګ دا خلق رسېدلی دي عقل به م حیران شي په امریکا کې امریکنیان چې په کوم رنګ دی خلق مسلمانان کړي دي عقل به م حیران شي په لندن کې انګریزان چې دی خلق په کوم رنګ مسلمانان کړي دي عقل به م حیران شي دا زه تاسو ته د اورېدو نه وایم دا د خپلې مشاهدې او د لیدو خبره ده اگر چې مونږ په دې پاکستان کې زه دې ته پاکستان نه وایم زه دې ته پلیتستان وایم زما په نسبت باندې دا ملک پاکستان نه دی دا پلیتستان دی هیڅ پلیتی داسې پاتې شوی نه ده چې هغه په دې ملک کې راښکاره نه شو په هر رنګ نو عرض داو چې د دې ډلې کار څه دی چې دا ستا جومات تراشي او دلته بسترې ورسره هغه ګوټ کې کېدي او ماښام نه پس دوی په ګشت وځي نو د یو یو کور دروازه ټکوي نو ته ورته راوځې کیوے اگے وہی جی کچھ ساتھی آئے تے تسی خفتن نو مسیح تشریف لے آؤ کچھ دین دیا گلا استا چکم آکر خانی دا یا کلنکاری دا کنا آور سرا یا اوکے یا اونکے اچھا جی بس کورتا تینا نو پدے پوئی چی دا اتمام حجت شو قرآن کے راضی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ وی ترغی پوری زی او قوم تب عذاب نور قوم چی ترسو پوری میں اگے تا رسول نہیں لے گلے تاسو خیال را گئی اس قوم لبز عذاب نور قوم نسم بینا چی ترسو پوری میں دے قوم تا خبر نہیں ور لے گلے نو دا اتمام حجت شو استوے چی جیز جماعت تنوم تلے و خبر نوما نو جواب بوشی چی استا کور تا چی ڈالا راغلے وا او دروازہ در توٹا کولا و تا تیویل چی راشد دینی او چو خبری کی گی نو تا جواب سنگا ورکو بیا کور لننا واتے سنگا تا سو خیال را دا بمستا بانا ورکش کئی او سڑے دا سیوی چې بالکل پتا خانه کې پیدا شوی او لوی شوی یو دا بار دنیا اډو لیدلی نه تاسو خیال راغی نو دا خو ناممکنه ده بار دنیا ته بخامخا راځي او بار دنیا ته چې راشي تخانه نواب د یونیورسټي بنگلې والا جمعات تاډو تلې نه ټي وي دې کتلې د شپه او ورځ وی سي آرونه دې کتلې دي عزیزانو بیا په ټي وي باندې درتا د قران کریم درسونه شوي دي
کتا جماعت نه کتو په ټي وي باندې درتا درس شاود اب بل خبره ده چې تا دا ویلي دي چې دا بند کړي یاره دا سګيري والا پکې رااله دام اتمام حجت پتا دلیل ختم شو تاو کته چې په ټي وي لګیا دی قران بیانېږي نو تا بند ولې کو لک سات خو بده اورېدلې وکنه دام اتمام حجت باندې دی ورکا شو زتا است ایمانی وایم چې کدا زه وایم چې ما کور کې ټلویزیون نشتا نو دا خو رښتیا ځکه دي چې نشته نو زه خلافم ما ته ټي وي او سینما کې څه فرق نه ښکاري لیکن دا اومې دې د پاره چې په ټي وي تاسو ته اتمام حجت شوه بیا نن ته وګوره ستاد قوم مزاج وګرځېدو د شپې چې کومه ډرامه وګوري سحر لا واړه او زاړه په کوڅو کې په دکانونو کې په بیٹکونو کې لګیاي هغه ډرامې کې چې چا خپاټ کړي داغي صفت کوي ملنګي پکې خپاټ کولو پکې بل یو څوک ده د خار کې اوسېږي چرته د پولیس ډرامې بکیږي هغه پکې ډېر خپاټ کولو یا د کرکټ میچ چې هغه ډایرکټ ریلې کیږي د امریکای نه نو سار لچ د الکانو ګورې نو اړ یو الک چې پلا رضی تاسو اندازو کوي چې د یو قوم او د یو ملک مزاج دا وګرځي هغه خلقونم دا توقع کې دی چې دا بچرته د سړی ځامن شي دا توقع ته کې دی چې دا خلق بچرته د سړی ځامن شي یا ستاد ملک تعلیمی تربیت چې په کوم انداز کیږي لګیا دی تعلیمی تربیت ورشه د کالجونو د یونیورسيټو ماحول ګوري په کوم رنگ چې د دوی تربیت کیږي دا خلق به آئنده سربراهان د ملک وي